سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ راته. بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. په دې ویډیو کې تاسو ته څنګه کولی شو په بایننس الفا کې حتی تر $500 پورې هم وګټو. ویډیو ما سره تر پایه وګورئ. ډېره د کار ویډیو، ډېره ګټوره ویډیو ده چې مکمل په ټوله طریقه باندې پوه شئ. او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، چینل سبسکرایب کړئ. بلن دوستانو، تاسو نه یو غوښتنه لرم، کله چې زموږ ویډیو پر یوټیوب ګورئ، کوښښ کوئ یو VPN د امریکا په سرور وصل کړئ، تر څو یوټیوب لخوا موږ ته هم یو څه عاید راسي او زموږ زحمت هم یو نتیجه ورکړي. دوستانو، دغه ستاسو څخه زموږ هیله ده. ښه نو راځو خپلې ویډیو ته. خپل بایننس به راواز کړئ. دلته به دغه 3 ټکي کلیک کړئ. دا چې مو کلیک کړو دوستانو، دلته یو آپشن ده الفا ایونټ. په دې الفا ایونټ به تاسو کلیک واخلئ او الفا برخې ته به راشو. ښه نو الفا برخې ته چې راغلی دوستانو، دا د الفا برخه ده. په دې الفا برخه کې ډېر غټ ایر ډراپونه راځي چې ځینې ایر ډراپونه تر $400 هم دي. ځکه راشم د ایر ډراپ په برخه کلیک کوم. لومړی به زه تاسو ته وښیم چې دلته په ایر ډراپونو څومره پیسې ورکوي. مثال دا ځای ده، صحیح ده، زه دا لرې کوم. دا دی د ایر ډراپ صفحه. ګورئ، دا مثال هم دغه نن راغلی او دغه اوس دستي راغی، تمام شو، خلکو جوین کړ. 500 ټوکنې ورکول. صحیح ده. لاندې نورو ته راځو. مثال دا یو ده، د زه تقریبا 100 ټوکن ورکول، د 110 ورکول. دا هر ایر ډراپ چې ده دوستانو، دغه ټوکن په منځ کې تقریبا $100 شاوخوا جوړوي، $80 شاوخوا جوړوي. بعضې ایر ډراپونه یې داسې $400 پورې هم ورکوي. مثال زه راسم تاسو ته یو بل وښیم. دا یو 13 ورځ راغی، 20 ټوکنې ورکول، هر ټوکنې $5 قیمت لري، یعنې $100 په همغه دقه درکول د ایر ډراپ نه. نو دې کې ډېر زیات راځي. دا لاندې صفحه اړومه، باقي نور به هم زه تاسو ته وښیم. تر $400 هم دې کې ایر ډراپ راغلی. مثال دا یو 2Z ټوکن چې 13 ورځ بایننس کې لانچ شو، موږ د پروتوکول ټاسک هم په خپل چینل کې نشر کړو. 400 2Z ټوکنې ورکول چې تقریبا کېدل $400، یعنې تر $400 پورې هم دلته ایر ډراپ ورکوي. خو دا ایر ډراپونه به څنګه اخلو، څه طریقه لري؟ دې لپاره دوستانو تاسو کوم کار خاص ته اړتیا نه لري. یعنې دې کې ټلیګرامي ایر ډراپونه غوندې کار کول نشته چې وروره راسه مایننګ وکړو او ټپ وکړو او غیره. دغه کارونه نه لري. دلته ایر ډراپ راځي، په 100 دقیقو کې هم خلاصیږي او ته یې کولی شې واخلې. اخیستلو شرایط یې څه دي؟ ته لږ تر لږه باید پوینټ ولري. بعضې ایر ډراپونه دلته ګورئ 190 پوینټه غواړي، بعضې ایر ډراپونه 180 پوینټه غواړي، بعضې دا ګورئ 180 غواړي، بعضې هم 200 یا 210 غواړي. مثال دا یو چې نن راغی د 200 غوښته. نو موږ ته ضروري سیز همدا پوینټ ده. موږ باید پوینټ ولرو. په همدې پوینټو موږ کولی شو ایر ډراپ ترلاسه کړو. اوس به پوینټ څنګه جمع؟ د پوینټ د جمعولو لپاره دوستانو دی تاسو ته دلته لارې ښودلي. نو زه راځم هغه لارې ټولې تاسو ته ښیم او ستاسو پوینټونه هم دلته ښیي. څنګه چې ګورئ 104 پوینټه زه لرم. راځو د پوینټ جمعولو لپاره. دلته یې موږ ته 3 راهنمایانې کړي. زه راځم په دې لومړی کلیک کوم چې په دغه طریقو تاسو پوینټ جمع شو. لومړنی ده دا وایي که چېرته تاسو سره بایننس والټ بایننس اکاونټ کې مو پیسې، مثال که تاسو $100 نه تر $1000 لرئ، مثال یا $100 دی یا 110 دی یا 105 دی، نو دغه $10 لرئ، موږ روزانه تاسو ته یو پوینټ درکو. که چېرته $1000 یا له دې نه زیات لرئ، تر 10,000 موږ 2 پوینټه درکو. همداشان که 10,000 او غیره نور لرئ، موږ تاسو ته دومره پوینټ روزانه درکو. نو که تاسو سره بایننس کې لږ تر لږه $110 هم وي، یو پوینټ تاسو ته روزانه دا له دې برخې فری درکوي او ستاسو له پیسو څه نه کمیږي. صحیح ده، هېڅ مشکل هم هغې ته نه جوړېږي. دومن برخه کې دی ټریډینګ وړاندې کړی ده چې تاسو کولی شئ بایننس الفا کې ټریډینګ وکوئ او د ټریډینګ په بدل تاسو ته پوینټ درکوي. مثال د دې سیسټم په دې ډول ده دوستانو. دلته خپل د پوینټ ورکولو سیسټم تشریح کړی، زه هم درته تشریح کوم تر څو پرې پوه شئ. که تاسو $2 ټریډ وکوئ په بایننس الفا کې، یو پوینټ درکوي. که $4 وکوئ 2 پوینټه درکوي. که $8 وکوئ 3 پوینټه درکوي. که $14 وکوئ 4 پوینټه. $20 وکوئ 5 پوینټه. $40 وکوئ 2 پوینټه 6 پوینټه. او که $128 وکوئ 7 پوینټه دي درته. او که 255 وکوئ 8 پوینټه. $512 وکوئ 9 پوینټه. له دې 9 نه موږ باید ورځ کې زیات وګټو چې تر څو 200 ته ورسېږو. نو موږ تر او که چېرته یو څوک غواړي مثال له دې نه زیات پوینټ وګټي، مثال یو کس وایي چې نن 9 کم دي، زه غواړم زیات وګټم، نو زه باید څومره ټریډ وکړم؟ ګورئ دوستانو، د دې د ټریډ سیسټم داسې ده چې تاسو ډبل ټریډ وکوئ. اوس ګورئ د 9 پوینټو لپاره دی $512 ته باید ټریډ وکړئ. خو که ته چېرته غواړې 10 پوینټ وګټې په ورځ کې، نو ته باید د دې 2 برابره ټریډ وکړې دوستانو. یعنې 512 پر ځای ته باید $1040 ټریډ وکړې، تا ته 10 پوینټه درکوي. صحیح ده. نو زه راځم یو ځل په ماشین حساب کې تاسو ته په لنډه تشریح کوم، ځکه چې بیا ځینې دوستان په دې برخه نه پوهېږي. ښه، په $518 وایي 9 پوینټه ورکول. صحیح ده. اوس که ته غواړې 10 پوینټه وګټې، ته باید د دې 2 برابره ټریډ وکړې، یعنې $1040. البته $1040 ټریډ باندې تا ته څنګه کوي 10 پوینټه د ورځې درکوي. اوس که ته 11 غواړې، ته باید څومره ټریډ وکړې؟ 2022. او که ته اوس 12 غواړې، نو ته باید د دې 2 برابره وکړې، یعنې 1400 څنګه
1440 به ټریډ وکړي دا د 1200 لپاره او که ته غواړې 1400 کې نو دا به ضرب د 2 کې دوستانو دا به ضرب د 2 کې 8200 فکر کوم لمړنی مقدار ما غلط وهلی خو خیر 8200 هم کې کافي ده. اوس که ته غواړې مثال لدی پس ډیر پوینټ واخلې نو دغه عدد به ته ضرب د 2 کې یعنی د دې 2 برابر ټریډ به کې ته یو پوینټ په دې کې ډیر درکې. زه بیا کوشش کوم د دې پوینټ تقسیم بندي هم په چینل درته نشر کوم خو مې وختل په لنډه هم تشریح کوم. نو په دغه لار موږ ته پوینټ راکړي دوستانو. بلن یو خبره کله چې تاسو دې کې کار کوئ 15 ورځې چې تاسو کار وکړئ ګورئ دی دلته واضح لیکلي 15 ورځې وروسته کم زاړه پوینټ چې تاسو ګټلي هغه تاسو څخه منفي کیږي. یعنی څه دوستانو مثال ګورئ زه راځم اخر ته تیر 15 ورځو کې ما 2 پوینټه ګټلي اوسئ دا ګورئ 2 پوینټه راته لیکلي اوس سبا چې سبا ما نه به دا 2 پوینټه کټئ د دې سیستم په همدې ډول د تاسو نه د تیرو 15 ورځو پوینټونه یو ورځ منفي کیږي او په بدل د 9 ورځو تاسو ته درکړي. نو دغه ډول سیستم باندې د فعالیت کوي. نو موږ دلته اوس یو فورمول ته ضرورت لرو چې دغه په اساس ټریډ وکړو ترڅو هم موږ نه دا کم چې منفي کیږي او دا کم چې راکړي باید دومره تعداد پوره کړو ترڅو موږ یې ډراپ واخلو چې دا هم راحت ده. زموږ په ټول په یو ویډیو ټکه په ټکه وګورئ. خانو دا لدی اوس راځو دې ته دوستانو چې موږ باید د ورځې څومره پوینټ وکړو ځکه دلته خو موږ نه هم منفي کیږي د شاته ورځو او هم موږ باید دومره وګټو چې لږ تر لږه 200 پوینټو ته ځان ورسو. نو موږ باید څومره ټریډ وکړو دې کې د ورځې. نو د دې کار لپاره دوستانو ما یو بل چینل کې یو فورمول ولید چې په هغه زه خپل هم روان یم راځم تاسو ته ښیم. دوستانو ما دغه یو فورمول پیدا کړ له یو چینل څخه چې په دې کې تقریبا د 15 ورځو مهالویش جوړ کړی چې په 15 ورځو کې موږ کولی شو 6 دانې ډراپ واخلو یعنې شاوخوا $500 په 2 میاشتو کې ډراپ له دې څخه ترلاسه کولی شو. نو دی په څه فورمول مخ ته تللی د دې فورمول په دې ډول د لومړی تاسو باید بایننس کې لږ تر لږه 100 تر $110 ولرئ چې یو پوینټ تاسو ته ورځینی فری درکړي صحیح دی یو پوینټ. بلن تاسو باید لږ تر لږه $4010 ټریډ وکړئ چې تر څو تاسو ته 12 پوینټ نور درکړي چې جمله څه کیږي 14 پوینټ. نو په دغه فورمول به موږ مخې ته ځو. د فورمول له مخې تاسو باید دوستانو له لومړۍ ورځ نه نیولې تر 10مه ورځ پورې څنګه د تر 10مه ورځ پورې تاسو باید څنګه وکوئ $4010 ټریډ وکوئ یعنی 14 پوینټه باید تاسو څنګه کوئ په 10 ورځو کې ترلاسه کوئ. 10مې ورځې نه وروسته چې 11مه ورځ شروع کیږي زه یې لږ رامخکې کومه دا ګورئ 11مه ورځ ډے 11 11مه ورځ نه وروسته تاسو باید څنګه وکوئ $8200 ټریډ وکوئ چې تر څو تاسو ته 14 پوینټ د ټریډ درکړي یو پوینټ تاسو د بیلنس درکړي. ټوټل باید تاسو له 10مې ورځې نه تر 15مې ورځې څنګه وکوئ 14 پوینټ جمع کړئ. دا دلته درته جوخت لیکلی. کله چې تاسو دغه ورځو کې تر 14مې ورځې البته دوستانو تر 14مې ورځې تاسو باید 14 پوینټ وګټئ تر څو تاسو 200 پوینټو ته ورسیږئ. نو دا د لومړنۍ 15 یا 14 ورځني مهالویش 14مه ورځ چې مو هم وکړو راځو دوم کتار ته ځو 18مه ورځ نه دوستانو تاسو باید په لومړۍ ورځ صرف $14 ټریډ وکړئ. دلته ګورئ یعنی یو پوینټ تاسو باید له بیلانس نه مو واخلئ او باقي د ټریډ له والیومه یعنی $14 باید تاسو په 18مه ورځ 14 پوینټه باید په 18مه ورځ ټریډ وکړئ. 18مې نه بعد نور تاسو باید 12 وکوئ صحیح ده 12 به کوئ یعنی همغه $4010 ټریډ چې تر څو موږ رسیږو 26مې ورځ ته 26مه ورځ تاسو باید بیا 14 پوینټ وګټئ ان تر کله تر 11مې ورځ تاسو باید 14 پوینټ وکوئ صحیح ده. هغې نه بعد هم په همدې روال مخې ته ځي خو زه نه غواړم چې ټول اوس دلته تشریح کوم ستاسو سر ګیچ کړمه. زه داسې یو کار کوم چې روزانه تاسو ته په چینل کې وایم وروره چې نن ته دومره باید ټریډ وکړې تر څو دومره پوینټ وګټې نو دا به یو څه تاسو ته اسانه وي صحیح ده دوستانو. ښه نو زه نن راځم په همدې روال باندې ټریډ کوم او ستاسو د ټریډینګ والیوم هم دلته ښیي صحیح ده. او زه تاسو ته اوس خاصه طریقه ښیم چې تاسو به یو ځل ټریډ کوئ او تاسو ته به 4 برابر حسابیږي او فیس هم ډیر کم ده دوستانو. فیس ډیر کم وهي دغه پروسه ورځ 20 سنټه تر 10 سنټو نه زیات فیس نه وهي. ښه نو زه اوس دې څخه وځم زه غواړم چې نن ورځ څومره ټریډ وکړم $40,200 وکړم چې د نن ورځې 14 پوینټې مې واخلم. دې کار لپاره به تاسو د ټریډ په برخه کلیک کړئ. په دې چې مو کلیک کړل ته ګورئ کونج کې د الفا په نوم الفا به سرچ کوئ او دلته به دغه ټکی غوندې ووهئ ده. نو دوستانو دلته به تاسو یو کوین ورته سرچ کړئ دغه اوپ په نوم کوین به سرچ کړئ په همدې به موږ ټریډ کوو ځکه چې دا کوین دوستانو کله چې موږ په دې $100 ټریډ وکړو دا موږ ته 400 حسابوي یعنی 4 برابر حسابوي. بلن د دې جیګاوټیټ کم ده یعنی نوسانات کم دی ډېر جیګاوټیټ هم نه کېږي موږ تاواني کوي نه. ښه دلته زه په الفا برخه کې $101.48 لرم. راځئ د $50 به لومړی بای او سیل کوو وګورو چې موږ نه څو فیس کټئ. فیس هم واقعا کم ده صحیح ده. زه یو بای وهم او بیرته همدغه دکه سیل کوم صحیح همغه دکه زر سیل کوئ بیرته سیل کوم دوستانو
څونه یې موږ راووهه تاسو دلته ګورئ تقریبا 101.8 اوس څو پاتې 101.9 یعنې داسې پوینټ په اندازه کې له ما نه فیس کټ کړه. فیس یې هم واقعا ډېر کم ده دوستانو. ښه نو ما دا راځم په 100 بیا وهم 100 مې ورته کېښوده بای او په باندې کلیک کومه اوس به موږ ته بای شي اوس یې سل کومه بېرته راځئ په $100 وګورو څونه فیس کټئ. نو ګورئ په $100 وڅلوېښت 2 سنټه کټ کړه 2 سنټه یې کټ کړه څو سلو 15 نو فیس یې واقعا هم ډېر کم ده. تاسو دا کار په $50 کوئ یعنې 500 بای او سل کوئ په 500 یې فیس بیخي کم راځي. صحیح ده. او که بیا حوصله نه لرئ په 100 یو کوئ 100 هم مشکل نه لري 100 هم کولی شئ. دوباره بیا راځم او 500 اخلمه 500 مې واخیست بېرته یې سل کومه البته ټول وانخیستل شو بیا دوباره سل کومه. نو په همدې روال به دوستانو تاسو مخ ته ځئ. صحیح ده. په همدې روال به تاسو مخ ته ځئ او دا تاسو ته څنګه کېږي کار کوي. نو زه اوس راځم اوس به وګورو چې موږ څومره ټریډ وکړو دا څو ټریډ وکړي والیوم به موږ چکو. صحیح ده. بېرته راځم په هم برخه باندې کلیک کوم دلته په دا درې ټکو کلیک کوم الفا ایونټ باندې کلیک کوم دوستانو. راځو دلته اوس د موږ د ټریډ اندازه ښیي چې څومره ټریډ موږ وکړو. نو ګورئ ما یو څو ټریډ وکړو تقریبا $980 حساب کوي یعنې څلور برابر یې موږ ته حسابوي په دغه کوین. په هر کوین یې 4 برابره نه حسابوي خو په دې کوین څنګه کېږي موږ ته 4 برابره والیوم حسابېږي او صرف بای حسابېږي سل نه حسابېږي. نو زه راځم دوستانو ویډیو سکیپ کوم یو څه نور هم ټریډ وهم په آخر کې به تاسو ته فیس هم وښیم چې څومره کټ کړو څومره ما ټریډینګ والیوم پوره کړو. ښه نو دوستانو یو 2 دقیقې مې بای وسله کړو په همدې $500 مې وهه ډېر هم نه. ګورئ ما سره په اول کې $100 وړ 101.8 څو را سره پاتې شو 101.28 یعنې ټوټل 60 سنټه ما نه فیس کټ کړه. صحیح ده 60 سنټه. او اوس راځئ زه به تاسو ته وښیم چې ما څومره ټریډینګ والیوم پوره کړ په دا 60 سنټه فیس سره. د بایننس الفا برخې فیس ډېر کم ده دوستانو خاصتا په همدې اوپ کوین باندې واحد فیس کم ده. ګورئ څومره مې پوره کړ دغلته تاسو ته په ثانیه کې ټریډینګ والیوم ښیي 4150 مې پوره کړ چې همدومره د نن ورځ لپاره ماته بس ده. نو پر دې به ماته 12 پوینټ راکړي او زما د بیلنس نه چې ما سره بایننس کې $100 دي 1 پوینټ باغې نه راکړي یعنې 14 پوینټ د نن ورځې ما ترلاسه کړه. نو دا پوینټ به ماته کله راکړي دا سبا راکړي دوستانو. صحیح ده. دا سبا راکړي او کوم چې ما نه د تېرې ورځې کټئ هغه به هم سبا رانه کټئ. نو بیلنس مو هم په دې ځای کې ښکاري. نو دغه و د دې کار. نو تاسو باید دوستانو لږ تر لږه اولا خو بایننس کې یو $100 وساتئ. صحیح ده. $100 $110 بیخي بهتره ده. البته تاسو کولی شئ دغه پروسه په $10 هم تکمیله کوئ خو هغه وخت ډېر تاسو ستړي کېږئ ځکه چې تاسو غواړئ $4000 ټریډ والیوم پوره کړئ او په $10 بای او سل کوئ دا اول خو ډېر ټایم نیسي او بلا بیا تاسو مجبور یئ چې د 4000 پر ځای 8000 والیوم وکوئ ځکه تاسو سره بیلنس کم ده. دلته خو تاسو ته د بیلنس نه هم 1 پوینټ درکوي. نو که کولی شئ کوشش کوئ $110 پورې هم خپل بایننس کې وساتئ او هره ورځ زه تاسو ته چینل کې وایم چې باید څومره ټریډ وکوئ. نو په همغه باندې مخ ته ځئ او ډېر ژر به تاسو په 14 ورځو کې ایرډراپ ترلاسه کوئ او ایرډراپ کلیم طریقه مکمل هر څه به زه بیا په چینل کې تاسو ته اپلوډوم. نو دغه دوستانو د بایننس الفا مکمل سیسټم مکمل زده کړئ او بیا هم پوه نه شوئ مشکل کولی شئ کومنټ کې ماته ولیکئ زه تاسو ته بله ویډیو جوړوم.